نن د غویي یا ثور اتمه د کمونیستي نظام پر وړاندې د افغان ولس د جهاد بریالیتوب تاریخي ورځ ده. افغان مجاهدینو او افغان غویر ملت په همدې ورځ د شهیدانو په سپېڅلو قربانیو د پخواني شوروي اتحاد سرو لښکرو ته ماتې ورکړه. په همدې اړه د افغانستان اسلامي امارات د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ثور د اوومې کودتا او ورپسې پر افغانستان کمونیستي تیری غندلې او د ثور اتمه د افغانستان د فتح او افتخار تاریخي ورځ بللې ده. په یاد خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې اسلامي امارات خپلو موخو ته رسېدلی اوس د دې وخت دی چې له شرعي نظام څخه کلکه ساتنه وشي او د یو باثباته او په اسلامي نظام مزین افغانستان د دوام لپاره ټول افغانان یو موټی پاتې شي. 48 کاله وړاندې د ثور میاشتې په 9 د یو شمېر کمونیستانو لخوا د وخت افغان حکومت پر ضد نظامي کودتا وشوه او د کمونیستي تیري لپاره زمینه برابره شوه. افغانانو یې پر وړاندې 14 کاله مبارزه وکړه او بالاخره د ثور په 8 ستره فتح او خپلواکي ترلاسه شوه.